السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سید الله حسن وزیری بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په دې غوږ کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د یوټیوب بینر جوړ کړو په خپل یوټیوب چینل باندې ولګوو. ملګرو که تاسو ورته فکر کړی وي د یوټیوب بینر جوړول لګول ډېر مشکل کار دی، ځکه چې تاسو پرې څه ډول چې تاسو غواړئ هماغه ډول چې تاسو پرې لګوئ هغه ډول دا نه راځي، یعنې نیم راځي نیم ورو کېږي نیم راځي. د دې جوړول ملګرو په اول سر کې تاسو ته بیخي زیات مشکل دي چې تاسو دغه جوړوئ. د دې لپاره تاسو لومړی ملګرو تاسو باید د په سایز باندې پوه شئ چې د څومره سایز کې انځور غواړئ، د هغه سایز لوړوالی او ټیټوالی څومره وي، څنګه یې جوړ کړو، دا ټول په دې ویډیو کې تاسو درښایم. ملګرو ما تاسو ته تیار انځور جوړ کړی دی، یوازې تاسو پکې خپل لوګو یعنې خپل شیان پکې ولګوئ. هر ډول لوګو چې تاسو جوړه کړې وي هغه پکې ورزیاته کړئ او ډایرکټ په یوټیوب باندې ولګوئ. تیار انځور دی، پي ان جي انځور ما جوړ کړی، تاسو دلته لیدلی شئ همدغه انځور دی. په ډسکرپشن کې لینک شته، درې انځورونه دي تقریبا په یو زیپ فایل کې ما درته ټول کړي دي، په هغې کې تاسو بیا کار کولی شئ. یعنې تیار دي، تیار یوازې تیاره ډوډۍ ده چې خولې ته یې اوچته کوئ. په دې ډول سره اسانه دي. نو ملګرو لومړی تاسو د عکس سایز درښایم چې څومره سایز د دې لپاره پکار دی. ملګرو اول اپلیکیشن ضرور دی، تاسو باید پکسل لیب اپلیکیشن ولرئ. پکسل لیب اپلیکیشن که تاسو لرئ نو هغه کې تاسو دغه سایز ټاکلی شئ، خو ما سایز تیار جوړ کړی دی هغه پرې ولګوئ. که بیا هم په سایز کې کوم فرق راغلی و نو بیا تاسو پکسل لیب کې هغه ایډیټ کړئ او سایز یې ورته وټاکئ. سایز یې څومره دی ملګرو؟ سایز یې دی د سایز لوړ خط چې دی 2560 او همدارنګه 1440 او ټیټ خط چې دی د عکس لوړوالی چې دی 2048 او همدارنګه 1152. دغه سایز د عکس لپاره دی چې تاسو باید د دې لپاره عکس جوړ کړئ. خو ملګرو په دې کې که تاسو ټول عکس پوره ولګوئ پوره عکس بیا نه راځي هلته، ځکه چې هغه بیا نیم راځي. تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو په موبایل کې دغه ډول جوړ کړو، لکه څه ډول چې زما په سکرین باندې ښکاري دغه ډول طریقه زه تاسو درښایم. نو راځم ملګرو که تاسو سره پکسل لیب وي، پکس آرټ وي، هر اپلیکیشن چې وي تاسو پکې خپل لوګو عکسونه جوړوئ نو هغې ته راشئ. زه تاسو ته اوس طریقه درښایم چې څنګه په دې کې موږ لګولی شو. نو ملګرو تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به پکسل لیب ما سره پښتو پکسل لیب دی، که تاسو سره هغه بل د پلی سټور والا نو هغه هېڅ پروا نه کوي، هر یو چې تاسو سره وي هغه تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو تاسو به راشئ همغه انځور زه تاسو ته رااخلم، دلته ما تیار جوړ کړی دی، سایز مې هم ورته ټاکلی دی، دلته تاسو لیدلی شئ ملګرو دغه یم. نو تاسو وینئ ملګرو ما تیار جوړ کړی دی، یوازې تاسو چې راشئ هغه پرې ولګوئ. ګورئ ملګرو د دې سایز به دا ډول دی، ما چې د کومې سرې کرښې تاو کړي د دې لپاره تاسو ته اسانه وي یوازې دلته پکې لوګو جوړه کړئ او پرې ولګوئ. تاسو به راشئ د دې لپاره ملګرو سایز اول تاسو ته درښایم په پکسل لیب کې، خو دلته سایز د عکس سایز دلته هم راځي، دا ځای کې تاسو لیدلی شئ او دلته په درې ټکو چې کلیک کړئ دلته عکس سایز راځي. دلته ملګرو تاسو وینئ د عکس سایز چې دی د بینر سایز دلته تاسو په د یوټیوب چینل بینر سایز ملګرو تاسو وینئ چې سایز یې دی 2560 او 1440. ملګرو د دې ټیټ خط به تاسو وټاکئ، ما تیار دلته جوړ کړي دغه عکسونه سایز لري، دلته به تاسو سایز ورته وټاکئ مثلا 2048 او همدارنګه دلته به 1152. دا د ټیټ سایز دی، تاسو چې هر یو خوښ وي، خو دلته که د بینر سایز باندې خپله کلیک وکړئ تیار درته جوړ ټاکل کېږي. که سایز خو ما تیار جوړ کړی دی، البته که کوم تغییر پکې راغلی و عکس سایز کې کله چې ډاونلوډ کوئ یا اپلوډوئ بیا تغییر راځي نو هغه تاسو خپل درته برابر کړئ. اوس ملګرو راځم دلته موږ پکې څنګه لګولی شو. ملګرو زموږ ټارګېټ ځای چې کوم دی هغه دغه یو دی، کوم چې تاسو ته ښکاري ملګرو نو زموږ ټارګېټ ځای چې کوم زه تاسو ته درښایم هغه دغه یو دی، دغه د منځنۍ برخه چې کومه ښکاري دا زموږ ټارګېټ ځای دی. په دې کې ملګرو اوس تاسو خپل عکس ورته راواخلئ، خپله لوګو خپل انځورونه هر شی چې تاسو لرئ هغه ورته رااخیستل شي. زه ورته هغه رااخلم. ګورئ ملګرو ما عکس راواخیسته، صوب عکس دغه راواخلئ او دلته به یې ولګوئ په ډېر کوچني. تاسو عکس باید پولیش ډي وي چې هلته بیا کوالټي کې سم راشي. ګورئ ملګرو دا به دلته تاسې ولګوئ جوړ به یې کړئ، البته کوچنی راځي خو هر څومره کوچنی چې وي تاسو پرې دلته جوړولی شئ او لګولی شئ. نو دا وینئ دا به دې ډول سره راځي. که تاسو کوم بل شی لوګو ورته جوړه کړې وي هغه هم دلته ورته راواخلئ. زه مثلا راځم بله لوګو هم ورته رااخلم، دغه تاسو چې هر ډول لوګو ورته جوړه کړې وي نور لوګو انځورونه هر څه چې وي هغه په دې ډول دلته تاسو ولګوئ، که نور شیان هم ورزیاتوئ هغه پکې ولګوئ. زه دا لږ ایډیټ کوم، ویډیو سکیپ کوم لږ څه اندازه.
ملګرو نو پس چې دغه کس جوړ شي په همدې ځای زه پرېږدم تاسو چې هر ډول جوړوئ د خپل خوښې په اړه نو تاسو به راشئ خپل بیکګراوند ته به دغه انځور به یو ځل کافي اوس ملګرو تاسو دلته د خپل لومړنۍ خبره پاتې تاسو باید لومړی خپل بیکګراوند انتخاب کړئ چې هر ډول بیکګراوند تاسو ورکوئ ګورئ ملګرو خپل بیکګراوند چې هر ډول تاسو ورته انتخابوئ هغه بیکګراوند انتخاب کړئ نو په دې ډول دا به راشي نو مثلا د مثال په ډول بیکګراوند هر څه انتخاب کړئ زه به عکس کافي کړم په دې ډول عکس سایز هم دلته تاسو ته راځي تاسو وینئ همغه ډول سایز دی سایز مثلا زه لږ ایډیټ کوم ښه سایز چې جوړ شي دا به تاسو کافي کوي ملګرو اوس زه راځم څنګه موږ دغه په خپل چینل باندې لګولی شو هغه طریقه هم تاسو ته درښایم نو بیا هم یادونه کوم د دغه انځورونو ما تیار جوړ کړي د لینک یې په ډسکرپشن کې شته ملګرو تاسو به خپل موبایل کې به کروم براوزر خلاص کړئ که تاسو سره هر براوزر خو زه کروم براوزر مثلا را خلاصوم دلته به تاسو راشئ کروم براوزر به تاسو بلته اتوماتیک راشئ خپل یوټیوب چینل بلته را خلاص کړئ نو ملګرو کله چې خپل چینل را خلاص کړ ګورئ ملګرو تاسو د کروم براوزر کې پورته درې ټکو باندې باید کلیک وکړئ اول د درې ټکو باندې نو دلته به تاسو لاندې راشئ دغه ډیسکټاپ خانه باید اول تاسو ټیک مارک کړی وي دغه چې فول سایز ته واوړي اوس ملګرو تاسو دغه زون کې خپل چینل او د چینل په بینر باندې به کلیک وکړئ همدغسې دلته کلیک وکړئ د ډایرې اتوماتیک تاسو دغه ډول انټرفیس راځي دلته تاسو ته راځي سلیکټ فوټو فرام یور کمپیوټر یعنې خپل موبایل څخه به تاسو خپل عکس راواخلئ هلته کمپیوټر لیکئ خو دغه موبایل ته تاسو راځي موبایل درته تاسو بلته به د خوا کې فایل ښکاري په دې فایل به کلیک کوئ اوس به تاسو هماغه انځور راواخلئ چې تاسو ورته جوړ کړی تیار کړی دی زه مثلا هماغه انځور رااخلم دلته تاسو به همدغه انځور ورته اپلوډ کړئ نو لږ انتظار کوئ چې دغه اوپن شي خلاص شي خلاص شو دغه اوس تاسو ته وایي چې دغه عکس په موبایل کې څنګه راغی کمپیوټر کې څنګه راغلی ډیسکټاپ کې څنګه راغی ملګرو دغه د زه د زون کوم او زون کېږي نه څه ستونزه ده خو دغه ملګرو دا چې کوم ښکاري دغه د چینل سایز شو یعنې په دې ډول کې تاسو ته راځي تاسو هلته لږ کوچنی جوړ کړئ ګورئ ملګرو دغه د موبایل سایز شو په موبایل کې په دې ډول سره دغه چینل انځور راغی تاسو په دې ډول سره لګولی شئ ملګرو نو ملګرو که مو چیرې دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو ضرور لایک او خپل ملګرو سره شیر کړئ مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ